علیکم ورحمت الله. محترم ورونو، رمضان میاشت شروع ده او دغه میاشت کې ډیر خلک دغه میاشت چې کوم آداب دي دغه خیال نه ساتي. محترم ورونو خاص کر هغه زنانه چې په کورونو کې دي، زمونږ ډیر د مسلمانان دغه حق تلفي کوي. کوم حق چې دی هغه صحیح طریقې سره نه ورکوي. هغه داسې چې ګوره په دې کور کې زنانه ده صحیح دی، هغه به پخلی کوي، خو د پخلی سره د هغه کوم عبادت چې هغه ډیر زیات متاثر کیږي او په کور کې بیا هغه شکریه هم نشته دی. مثال زنانه ټول وخت په پخلی کې تیره کی او ماښامې چې شینو دا بعضې بوډاګان خاص کر او بعضې نور هم پکې ځوانان بدې ردې او سپکې سپورې دا ووایي لکه په دسترخوان باندې دا ولې نشته او دا ولې نه دی تیار او دا تا څنګه پخ کړي دي. او کله خو ظالمان په دې ماښامي کې وخلې مور کې زنانو ته. زه وایم چې دې نه بد اخلاقه انسان بل نشته دی. ګوره دغه زنانه ده ټوله ورځ یې راواخیستله دلته یې تېره کړله په دې اشپزخانه کې ستا لپاره پخلی کې روژه ماتې تیاری. نو ته خو انصاف نه کار واخله که نه. هغې خپل عبادت په دې باندې متاثره کړه، خپل لمونځ یې په دې باندې متاثره کړه، خپله روژه په دې باندې متاثره کړه. او بیا هم په تا کې دا همت نشته چې ته وایې چې جزاک الله خیر، تا خو زمونږ دپاره قرباني ورکړله، تا خو داسې وکړو او الټه په هغه ته غوسې او دا کېږي. نو زه وایم دا زنانه سره غټ ظلم دی. بل دغه میاشت کې ډېر خلک دي بس دا ورته د خوراکو میاشت ښکاري. بس زنانه راواخلي او په دغه شیو کې مصروفه کېله، دا پاخه که او دا پاخه که او هغه پاخه که، 5-6 رقمه ترکاریانې. او حقیقت دا دی چې ټول خوړی کېږي هم نه. تاسو به لیدلي په افطاري کې صرف یو قسمه شی سړي خوړلی شي، ځکه بس هغه سړی وږی نو وږي سړي دپاره هر یو شی غنیمت دی. نو دغه شیو باندې د هغو اوقات نه یې خرابول پکار او زنانو دپاره هم د ترتیب جوړول پکار دي چې هغه په دغه میاشت کې ذکر اذکار وکړي، تلاوت وکړي، الله یاد کړي. دغه روژه ماتې په ټیم کې زنانه دې هم باید هغه دعاګانې وغواړي. نبي صلی الله علیه وسلم حدیث دی چا چې افطاري په وخت کې دعا وغوښتله هغه رد کېږي نه. دغه دعاګانې په دغه اوقاتو کې لوستل پکار دي، غوښتل پکار دي او زنانه هم د دې محتاج ده. بل ډېر مسلمانان دي زمونږ په دغه میاشت کې جنګونه کوي یو شی بل شی، او بیا چې وګورې لکه وایي روژه مې ده، نو ټول قصور د روژې شي. مطلب دا چې زه چې دومره بد اخلاقه یم د روژې مانه داسې شی جوړ کړی دی. او روژې درس هم دا دی چې تا نه باید اخلاقي انسان جوړ شي، لعلکم تتقون، تقوا په تا کې راشي. نو چې دې روژې په تا کې تقوا رانه وسته، تا مقصې بد اخلاقی، نو روژې تا ته کومه فایده در نه کړله، کوم مقصود چې د روژې و هغه ته حاصل نه کړه دې میاشت نه. دې د خاطر دې ته هم فکر کول پکار دي. ګوره نبي صلی الله علیه وسلم چې تا سره چا په روژې میاشت کې جنګ کوه ته ورته وایي چې نه زه روژه دار یم، روژه مې نیولې ده. دغه موږ ته دا درس راکوي چې ګوره دا روژه سړی باید د بدو خبرو نه، بدو اخلاقو نه، د جنګونو دې نه وساتي. موږ په دې باندې الټا عمل کوو. موږ روژه د دې باعث ګرځو چې لکه به زه چې دا جنګ کوم دا د روژې د وجې نه، ما ته چې دا غوسه راځي دا د روژې د وجې نه. باید اخلاق موږ ښکاره کړو خلکو ته، او د اخلاق په کور کې اول او بیا بهر دا ډېر ضروري دي. محترم ورونو پر دې میاشت کې نور هغه ظلم چې بعضې خلک کوي هغه دا کوي چې دا شیشې ګران کړي سوداګانې. موږ بله ورځ اوړه اخیستي د رمضان نه مخکې، نو تقریبا دا 100 روپۍ باندې میلاو شو. اوس هغه اوړه په 3200 داسې میلاویږي. محترم ورونو دا ظلم نه دی. د کفارو نه شرم پکار دی. موږ بروز یو بینر ولیده د کفارو په ملکو کې لیکلي و چې رمضان شروع دی، نو د هغه د وجې نه به موږ تاسو ته ډسکاونټ درکوو او دا شی به موږ دومره ارزانو. دلته مسلمانان دا فکرونه کوي چې ورېږه رمضان را روان دی، خلک به موږ څنګه لوټ کړو، څنګه ته ځان ته مسلمان وي. الدین والنصیحه حدیث باندې به ته څنګه عمل کوي؟ ولې د الله نه یره نشته؟ خلک چې ټول میاشت په ولږو باندې تیری، دغه میاشت کې هم ته په هغه باندې د خیر نه دی پرځو ورکه دا شی. زه وایم چې په خپل سر یې ورکه، خو زه دومره ایمانداره نه یې، نو زیات نه زیات یو 5-6 روپۍ پکې وګټه، 10 روپۍ پکې وګټه، غریبانانو سره احسان وکړه. دغه ظلمونه دي محترم ورونو زمونږ په دې علاقو کې، زمونږ په دې ملکونو کې چې مسلمانان په دې کې اخته دي او دا کارونه کوي. دې ته خاص فکر کول پکار دی محترم ورونو. دې سره محترم ورونو ډېر خلک دي د رمضان میاشت کې د تراویح چې دي د دې پابندي کوي او د جماعت پابندي نه کوي. او حقیقت دا دی چې تراویح چې دي دا قیام اللیل دا نفل دی، سنت دی، او جماعت چې فرض دی.
نو مثال اول څو ورځو کې چې ختم مته مې نیولې ډېر تیزی سره رواني ډېر خلک مونږ ګورو د ماسخوتن جمع تلاړي شي هغه هم نه کوي تر هغه ته ځان رسي او حقیقت دا دی چې د جماعت فرض دی هغه ته ځان ورسوه که تراوی په کور کې دی مو کې دا خره جایز دی نو جماعت پابندي کول پکار دي بل چې زمونږ اکثره خلک رمضاني مسلمانانی دا رمضان میاشت کې خاص کر په اول ورځو کې د ټیټ جماعت تر خوشي سار جمع او د ماسخوتن جمع او د مازیګر او ماسپخین او بیا دې کې چې بس رمضان لا ختم نه اول شپه اختر په شپه باندې بس مسجدونه د شي خالی شي او خلکو یې کوي رمضان رفت رمضان باز آمد او کل بیل مازه ساری نماز آمد مخه قصه ده په رمضان لاړ او رمضان بیا راغی او هغه چې بیل مازه هغه په منځه ما راغله نو د رمضاني مسلمانان مونږ یو بوش په دې کې مونږ ته تسبیح هم راځي شي ذکر هم راځي خوش دغه رمضان ختم شي نه دغه رمضان ته درز درکې چې دغه عادت دي چې کوم اختیار کړه عبادتونو د هم نشي جاری وساتي دا کول پکار دي په دې میاشت کې محترمونو دغه مولیان مې ظلم کوي ظلم دا کوي چې په خلکو باندې وختي روزي بندي دغه خلاف سنت عمل له په خبر کې نن سبا ځانونه دا شلکم 15 بجې دوی اذان کوي دا ټیم نه داخله تاسو خو دې مولیان نه پوښتنه وکړئ چې ټول کال مونږ ته د جماعت په 2 بجې راکاو د نمبر راختلو نه 15 منټه مخکې 20 منټه مخکې 10 منټه مخکې جماعت کې چې رمضان ناشي بس یو دم یو ګنټه فرق پکې راولي بیا مونږ ته وایي چې اهل الحديث چې دی وای دا خواهش پرست دی تاسو خواهش پرست استئ چې مونږ خپل خواهش په روان استئ هم نشي به تراو کې بعضی قاریان دي هغه د 15 ورځو ختم مینه ولې د لاسو مینه ولې سپیډونه لګولي حق او حق نه علاوه په نور څه نه پوي ګوره د رمضان کې ختم کول لا کوم سنت نه دی نبی سم دا نه ویل چې ختم وکړي نبی له سلام کړی دی ولې ځکه نبی سلام باندې چې اخرنه رمضان راغی داغه نه رستم قران نازل شو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم په عرفه په میدان کې غایتونه په نازل شونه ګور دا ایتونه د رمضان نه رسته او بل رمضان شراته نبی سره وفات شو نبی سره ټول قران په رمضان کې نه دی لوستل په تراو کې او ولولا قران ولولا خډیر ولولا قیام وکا خو دې کې دا کار کول چې بس دا به ختمو په 3 ورځو 5 ورځو کې بس بیا به قلار کور کې ناستم او چې به وخمونه سوار او سیګریټ تاشینه بل په دغه میاشت کې خلک څنګه چې روزه ماته کې اول سیګریټ او نسوار او الله بنده دغه رمضان میاشت کې خدا امرونه پرې دا ګناه پرې دا او دا ګناه نه توبه وباسه دغه شی نه ځان ساتل پکار دي محترم ورونو ډیر خلک په رمضان کې خپل ساعتونه په گیمونو باندې او په قیتو باندې او باجی خلک مثال په پبجی باندې او باجی په نور شی باندې تیری دا خله بندول خو رمضان نه دی رمضان خو ته د درس درکې چې د ګنا نه ځانو ساته عباسیاتو نه ځانو ساته دغه شی خیال ساتل پکار دي محترم ورونو